یا زما جنت جنت وطن خاورې دې زر دې تورې تیږې دې لالونه او لالونه. کندهار ښاروالۍ تقریبا 3 هفتې مخکې د ښار په مختلفو ناحیو کې د سړکانو د پینهکاري کولو پروژې چارې راپیل کړې. په دغه پروژه کې چې د ښار په مختلفو ناحیو کې 15000 متره مربع سړکان پینهکاري کیږي. په دغه 3 هفتو کې د ښار په مختلفو ناحیو کې تر دې دمه تقریبا د 2500 متره مربع سړکانو کټینګ ترسره شوی دی. اوس پلان یې دا دی د اسفالټ یا د کریزې کولو چارې راپیل شوې. د دې تر کریزې کولو وروسته به پاته برخه چې تقریبا د دې پروژې 50% کیږي بیا به د هغه کټینګ یا کټېدل را شروع شي او هغه به هم کریزې شي. انشاءالله د دې تر کریزې وروسته به د ښار په هغه سیمو کې چې هغه سړکونه هم تخریب شوي دي د هغو کټینګ به ترسره شي او هغه به هم کریزې شي. د دغه سړکانو په پینهکاري کولو سره به انشاءالله د درنو ښاریانو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. هغه سړکونه چې هغه د کلونو کلونو راهیسې تخریب شوي وه هغه به ښاروالي ټوله په مکمل ډول سره پینهکاري کړي وبرغوي او تر رغولو وروسته به بیا زموږ تاسو د ټولو ښاریانو مسؤلیت دی چې د دې ساتنه وکړو او په آینده کې د تخریب څخه مخه ونیسو. د دغه پروژې په تطبیقولو سره عامو ښاریانو زیاته خوښي وښودله او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. ډېرې راته ګران د شمله ورو د اسیا زړه یې د زړه ساره در باندې ویاړې لرو برغوي. مشکلاتونه بیخي ډېر به وروره د کندهار د ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوو. الله تعالی دې کامیابه کړي، الله دې سرلوړي او خوشحاله لري. وروره دغه چینکۍ موټر مو په دغسې تکلیف باندې مو په دغه کډو کې بیولی نو اوس بیخي ډېر ځینې خوشحاله وي. بله کم قسم په خدای دې که خوشحاله لکه زما او زما د پلار لپاره چې جوړ د دې کار سره ډېر خوشحاله یم چې دا سړک سمې ځکه دا یو خو دا وسایل خراب وي او بل بعضې وخت ټکرونه هم کېږي. نو د ښاروالۍ د دې اقدام څخه موږ ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې داسې نور سړکونه هم راته جوړ کړي او دا د ښار د پاکوالي او نظم لپاره هم یو ښه کار دی. دا د ډېر وخت څخه خراب و اوس ښاروالۍ والا راغلي جوړوي د شپې کار کوي د شپې مخته نظرونه شوي جوړوي. د تېرو څو ورځو راهیسې دغه د ښار د مختلفو سړکونو پینهکاري روانه ده او په داخل کې ښار کې چې کوم سړکونه تخریب شوي اوس یې دا د پینهکاري روانه ده او دا د ماښام تقریبا یا د ماخستن ناوخت هم دی موټرانو اشارې تاسې وینئ. خوشحاله په دې چې د کندهار ښاروالۍ داسې یو اقدام راپیل کړی چې ټول هغه ستونزې چې ښاریان ورسره مخ دي د دوی دغه ستونزو ته د رسیدګۍ پر پاره د شپې ناوخته دا د کارونه را شروع کړي دي. خوشحاله په دې چې تخریب شوي سړکان پینهکاري کیږي او جوړیږي، سهولتونه رامنځته کوي، اسانتیاوې رامنځته کوي، د خلکو ازدحام ورسره کمیږي، د خلکو هغه بې نظمۍ چې دا اوس په ښار کې موږ وینو هغه ورسره راکمېدلی شي. د کندهار د ښاروالۍ او د دغه انجینري ټیم د مسؤلو اشخاصو څخه مننه کوو د کندهار د یو فرد په صفت د یو ښاري په صفت چې دغسې یو فعالیت یې راپیل کړی. او بیرغونه له دنګو غرونو دې قربان شم لاندې هوارې لري هم ښایسته سیندونه